د شپې پر مهال به مو په اسمان کې د ستورو دا قطارونه لیدلی وي. دا ستوري نه دي بلکې د SpaceX کمپنۍ د استارلینک پروژې سپوږمکۍ دي. په دې ویډیو کې به تاسو دا وګورئ چې استارلینک څه شی ده او ولې ایلان ماسک دا پروژه په کار اچولې ده. د استارلینک له انټرنیټ څخه استفاده څومره قیمت لري او څوک کولی شي له دې انټرنیټ څخه استفاده وکړي. په فضا کې څومره استارلینک سپوږمکۍ موجودې دي، څه ډول استارلینک ته لاسرسی پیدا کړو او همدارنګه د استارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ سرعت څومره ده. نو د دې ویډیو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ. استارلینک څه شی ده او ولې ایلان ماسک دا پروژه په کار اچولې ده؟ SpaceX په زرګونو سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته لیږلي. زیات خلک وایي دا سپوږمکۍ په اسمان کې لیدلي دي. دا سپوږمکۍ د استارلینک د پروژې یوه برخه ده چې هدف یې د تیز سرعت لرونکي انټرنیټ ورکول دي لرې پرتو سیمو ته. مخکې له دې چې دې موضوع ته نور هم داخل شو، لومړی به د ایلان ماسک او SpaceX کمپنۍ په اړه لږ معلومات درکړم. ایلان ریو ماسک په 1901 کال د جنوبي افریقا په پرتوریا سیمه کې زیږېدلی دی. ایلان ماسک د یو 15 نفره کورنۍ اوسیدونکی و. پلار یې آرول ماسک یو مهندس و چې په جنوبي افریقا کې زیږېدلی و او په انګلستان کې رالوی شوی و. مور یې می ماسک یوه کاناډایي انګلیسي وه او کار یې موډلینګ او همدارنګه د غذایي رژیم متخصصه هم وه. ایلان یو کوچنی ورور د کیم بال په نوم او یوه خور د توسکا په نوم لري. ایلان ماسک خپل ماشومتوب په جنوبي افریقا کې تیر کړ. په 10 کلنۍ یې مور او پلار له یو بل څخه جلا شول او ماسک به زیات وخت له خپل پلار سره و. په 10 کلنۍ کې یو کمپیوټر واخیست او اپلیکیشن جوړولو سره یې ډیره مینه وه. په 12 کلنۍ کې یو کمپیوټري لوبه د بلیس سټار په نوم جوړه کړه او په $500 یې خرڅه کړه. کله چې له مکتب څخه فارغ شو نو د کورنۍ له مرستې پرته یې متحده ایالاتو ته سفر وکړ. په امریکا کې د پنسلوانیا له پوهنتون څخه د فزیک په څانګه کې سند ترلاسه کړ. بیا یې د اقتصاد سند هم له همدې پوهنتون څخه ترلاسه کړ او اوس مهال د تسلا موټرز، پیپال، SpaceX، ټویټر او نورو شرکتونو په لرلو سره د نړۍ په مخکښه میلیونرانو کې ځای لري. اوس به راسو یو څه معلومات به د SpaceX کمپنۍ په اړه درکړم. SpaceX شرکت چې مکمل نوم یې سپیس ایکسپلوریشن ټیکنالوژي کارپوریشن دی، یو امریکایي شرکت ده چې د فضایي کشفیاتو لپاره په 2002 کال کې تاسیس شو او دا لومړنی خصوصي شرکت و چې ویې کولی شول د ځمکې مدار ته یوه سپوږمکۍ ولیږي او بیرته یې په بین المللي فضایي تمځای ISS کې ځای پر ځای کړي. دا شرکت د ایلان ماسک په وسیله تاسیس شو او اوس مهال دا شرکت د 6,000 تنو کارمندانو لرونکی دی. اوس به راشو د SpaceX کمپنۍ د استارلینک پروژې ته چې استارلینک څه شی ده او څه ډول کار کوي. استارلینک انټرنیټي خدمتونه د سپوږمکۍ له پراخې شبکې څخه وړاندې کوي او دا د هغو کسانو لپاره دی چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او نشي کولی چې د چټک انټرنیټ څخه استفاده وکړي. د پورتسموس پوهنتون د فضایي پروژو مدیر ډاکټر لوسیندا کینګ وایي چې په بریتانیا کې داسې کسان شتون لري چې چټک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نه تنها په بریتانیا بلکې په ټوله نړۍ کې داسې کسان شتون لري چې د چټک سرعت لرونکي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. لکه په افریقا کې زیات کسان دا مشکل لري. د استارلینک سپوږمکۍ له ځمکې سره په نږدې مدار کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو د امکان تر حده یې له ځمکې سره ارتباط چټک شي. مګر د ټیټ مدار څخه د ټولې ځمکې د پوښښ لپاره باید د دې سپوږمکیو شمیر ډیر زیات شي. ګومان کیږي چې د استارلینک شبکه له 2018 کال څخه تر اوسه پورې له 4,000 څخه زیاتې سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته لیږلي دي. کریس هال وایي د سپوږمکۍ له انټرنیټ څخه استفاده د ځمکو د ډیرو برخو لکه غرونو، دښتو او نورو ساحو مشکلات حلوي او دا کار د ځمکنیو لګښتونو لکه پایه، کیبل او نورو څخه مخنیوی کوي. د استارلینک د پروژې تاریخچه. استارلینک په 2015 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړ او په 2018 کال کې لومړنۍ 2 ازمایښتي سپوږمکۍ د تین A او تین B په نوم فضا ته ولېږلې او دا کار یې په کامیابۍ سره سرته ورسېده. بیا یې په 2019 میلادي کال کې 18 سپوږمکۍ د فالکون موشک په وسیله فضا ته ولېږلې او دا پروژه هم په کامیابۍ سره پای ته ورسېده. اوس به راشو دې موضوع ته چې د استارلینک له انټرنیټ څخه استفاده څومره قیمت لري او څوک کولی شي له دې انټرنیټ څخه استفاده وکړي. د ستاندرد انټرنیټي خدمتونو په پرتله استارلینک ارزانه نه ده. دا شرکت د میاشتې $9.90 له خپلو مشتریانو څخه اخلي
او د دې شنتن او ریسیور قیمت یې $549 ده. دا په داسې حال کې ده چې په بریټانیا کې 96% کورنۍ له چټک انټرنیټ څخه استفاده کوي او په اروپا او متحده ایالاتو کې دا شمیره 90% کې ده. د لندن پوهنتون د سیاست او فضایي حقوقو مدیر پروفیسور سید مستشار وایي ډیری پرمختللي هیوادونه اوس مهال ښه انټرنیټ ته لاسرسی لري. استارلینک د عاید لپاره په ډیر کم بازار باندې متکی ده. استارلینک وایي چې اوس مهال 36 هیوادونه تر پوښښ لاندې لري چې زیات له شمالي امریکا، اروپا او استرالیا څخه د 400,000 په اندازه دي چې له دې جملې څخه کورنۍ او تجاري مشتریان شامل دي. استارلینک په راتلونکي کې قصد لري ترڅو خپل خدمات افریقا، جنوبي امریکا او آسیا ته هم راولي او په خاص ډول هغو ساحو ته چې خلک یې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کریس هال وایي د استارلینک قیمت د زیاتو افریقایي کورنیو لپاره لوړ ده مګر کولی شي د لرې پرتو سیمو د مکتبونو او شفاخانو له انټرنیټ سره په وصلولو کې مهم رول ولوبوي. اوس به راشو دې موضوع ته چې آیا استارلینک فضایي کثافات هم رامنځته کوي؟ یوازې استارلینک نه ده بلکې رقیبان یې هم د انټرنیټي خدمتونو په وړاندې کولو کې مشغوله دي لکه وان ویب او یاسات، او دوی هم په زرګونه سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته لیږي او په دې کار سره کیدای شي ډیر مشکلات پر پیدا شي. د مثال په ډول سپوږمکۍ کیدای شي له فضایي بیړیو سره ټکر وکړي. په نږدې وختونو کې هم نږدې و چې د استارلینک سپوږمکۍ د چین له یوې سپوږمکۍ سره ټکر وکړي. د پورتسموس پوهنتون استاد کینګ وایي هغه ټوټې چې له دې سپوږمکۍ څخه بیلیږي او په فضا کې سرګردانه پاتې کیږي په راتلونکي کې کولی شي د ځمکې نږدې مدارونه له استفادې څخه وباسي. فضا پیژندونکي وایي چې د استارلینک سپوږمکۍ به د کیهان پیژندنې په برخه کې ډیر مشکلات رامنځته کړي لکه د تلسکوپونو څخه په استفاده کې، او همدارنګه دوی وایي چې کیدای شي دا سپوږمکۍ د اقلیم د ناڅاپي بدلونونو لامل هم شي. د استارلینک سپوږمکۍ عمر تقریبا 5 کاله ده او د SpaceX شرکت غواړي د دې سپوږمکۍ تعداد تر 42,000 پورې پورته کړي. اوس مهال به تاسو سره دا پوښتنه پیدا شوې وي چې په فضا کې څومره استارلینک سپوږمکۍ موجود دي. د جانتن مکداول په وینا چې د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې 4519 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته لیږل شوې وي چې له دې مقدار څخه یې 4480 دانې عملیاتي وي. اوس به راشو دې پوښتنې ته چې د استارلینک سپوږمکۍ اوس مهال چیرته دي. د استارلینک سپوږمکۍ له ځمکې څخه په 550 کیلومتري مدار کې شتون لري او په عادي سترګو د لیدو وړ دي. که چیرته تاسو غواړئ چې اوس مهال د استارلینک سپوږمکۍ ووینئ چې چیرته دي، نو د استارلینک د ځای موندنې سایټ ته مراجعه وکړئ ترڅو په واقعي ډول ووینئ چې دا سپوږمکۍ اوس مهال چیرته دي، او په دې سایټ کې د فعاله، غیر فعاله او د سوځېدلو سپوږمکۍ په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ. د استارلینک سپوږمکۍ له ځان څخه نور نه لري، یوازې هغه وخت یې لیدلی شئ چې د لمر وړانګې ځمکې ته رامنعکسې کړي. اوس به راشو دې پوښتنې ته چې څه ډول استارلینک ته لاسرسی پیدا کړو. SpaceX یو خاص ویب سایټ لري، دا د استارلینک لپاره ده. د استارلینک د ویب سایټ اصلي صفحې ته ورشئ او هلته د ادرس له واردولو څخه وروسته کولی شئ وګورئ چې استارلینک ستاسو په ځای کې د لاسرسي وړ ده او که نه، او د استارلینک قیمت ستاسو د اوسېدو ځای پورې تړاو لري. د مثال په توګه د 2022 په نومبر کې د بروکلین د یو ځای لپاره $299 د هارډویر لپاره، $50 د حمل و نقل لپاره او $110 د میاشتني انټرنیټ د خدمتونو لپاره ورکول کېدی. اوس به راشو وروستۍ پوښتنې ته چې د استارلینک د انټرنیټ سرعت څومره دی. SpaceX اعلان کړی دی چې د مشتریانو لپاره د انټرنیټ سرعت له 100 MB پر ثانیه څخه تر 200 MB پر ثانیه پورې دی او دا په راتلونکي کې کیدای شي نور هم زیات شي. د یادونې وړ ده چې د استارلینک د سپوږمکیو انټرنیټ 40% د نوري فایبر له کیبلونو څخه تیز حرکت کوي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.